بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر لیکچر کې مونږ د پکچر په اړه خبرې وکړې خو څه درس پاتې شوی و او مونږ نه غواړو چې هغه ویډیو ډېره زیاته اوږده شي. نو زه راځم ما ته دغه یو پکچر راوړی دی انشاءالله تر دې ځای پورې پوه شوي یاستئ چې دغه پکچر ته مونږ دغه بارډر ورته ورکوو دغه بارډر کلر مونږ ورته ورکوو. نو ګورئ دلته مونږ سره پکچر بارډر دی. په دې بارډر کې تاسو وګورئ چې څه قسم بارډر تاسو ورته ورکوئ. که ورته چې نو بارډر نو دغه بارډر در سره نه اخلي. که ورته چې بارډر راکړه خو دا سور بارډر راکړه نو ګوره سور بارډر به دا اخلي. په دې خو پوهېږئ که نه؟ ښه دا افیکټ دا هم ویلی دی دا پکچر لیوټ چې دی دا هم ویلی دی که نه؟ دا هم نه دی ویلی. آفرین دا خو هم نه دی ویلی. ها یعنې د دې ځای پورې خو موږ پوه شوي یو که نه؟ راشي دغه ګلو چې دی دغه رنګ د ځانه منعکس شي نو ګوره تاسو وګورئ دغه رنګ چې دی لږ لږ د دې باندې داسې منعکس شو د دې نه اخوا لارځه ورته یم چې دا زیړ رنګ دی ته منعکس شي نو دې باندې کلیک کولی شئ. بل چې دی راشئ ګوره دا زیړ رنګ د دې نه وګورئ اخوا تر واوښته صحیح ده. بیا راځم زه دلته د افیکټ په دې ځای کې زه ګوره دغه ریفلیکشن دی ما سره دا لوستي دي. بل راځم په دې کې ما سره څه شی دی ورور دا سافټ ایج دی که چېرته تاسو دې ته داسې یو څو پوینټ دغه کوئ خړ کوئ خو زه دا ورته نه ورکوم بریویل شکل ورته ورکوئ. زه ورته یم چې دا تصویر چې دی ما ته مطلب داسې سټایل کې راوله صحیح ده. نو ګوره ډېر ښایسته راځي او که نه تاسو ورته چې نه داسې کار وکړه چې ما ته دا 3D روټیشن باندې واړوه داسې واړوئ تاسو ګورئ ښه څومره زبردست. که چېرته تاسو کلیک وکړئ ګورئ د کتاب باندې هم تاسو همداسې کولی شئ. نو ګورئ تاسو څومره ښکلي دغه کې ګوره هغه ریفلیکشن هم شوی دی او تصویر هم راغی. دې سره تاسو دا کلیک کوئ کنټرول ډي کوئ کنټرول ډي نو څومره زبردست دا د دې سره راغی هغه د هغې سره راغی نو ښه زبردست دا مونږ څنګه کولی شو راوستی شو پوه شئ دې باندې. بل که چېرته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د پکچر افیکټ ته راشه په دې ځای کې مونږ سره دغه نور دي قسمه قسم ډولونه دي ښه صرف تاسو ورته ګورئ ګوره دا دې طرف ته ورته اړو نو څومره زبردست نو ګوره قسمه قسم ډیزاین کولی شئ. دا د کتابو په خونو باندې تاسو کولی شئ څه شي باندې چې وغواړئ هغه تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ او دا دې باندې امپلیمنټ کولی شئ. نو ګوره موږ سره دا دی دغه پروت ګوره داسې هم کولی شئ چې تاسو بیخي دا داسې واچوئ. ګورئ مکمل مطلب دلته تاسو دا د دې سایز داسې غټولی هم شئ صحیح شو دې طرف ته هم غټولی شئ. نو ګورئ تاسو دغه سایز څنګه دی د دې غټولی شئ. بل که چېرته دا تاسو انتخاب کوئ او راشئ ورته وایئ چې نه ما داسې نه دی خوښ په دې شکل کې مې خوښ دی دې شکل کې مې خوښ دی. ګوره قسمه قسم ډیزاینونه تاسو سره شته که نه نو ګورئ دا تاسو انتخابولی شئ. مکمل دلته داسې پروت اچوئ ګورئ ورته داسې هم راتلی شي تاسو سره. د دې پاسه تاسو لیکل کولی شئ. انزر ته راځئ په انزر کې ګوره دا فری هینډ ټول تاسو راخلئ دا ورډ آرټ او په دې باندې د پاسه تاسو ګوره دې باندې لیکل کولی شئ. هر شی چې په لیکئ تاسو خوښه صحیح شو. کمپیوټر به زه ولیکم کنټرول ای به کړم او همدې ځای کې به رایټ کلیک کوئ او ورته وایئ چې دا بولډ هم کراته او دغه کلر هم ورته څنګه که مطلب که داسې تاسو انتخاب کوئ مکمل به داسې ورته نه دا نه دی صحیح نو ګورئ دلته به کلیک وکړئ تاسو او دا به نو کلر کوئ صحیح شو. او دا په دې باندې څنګه کوئ دا په دې باندې داسې کش کوئ ښه ګټ به دا کلر ورک شي. خو زه ورته یم چې نه دلته باید یو کلر ورکړل شي چې هغه کلر زه به راشم دلته دغه هوم ته په دې هوم کې تاسو ورکولی شئ. دا وګوره زه ورته یم چې یاره دغه ټیکسټ چې دی ما ته مطلب اول به دا انتخاب کړئ داسې ټول او د دې نه بعد به تاسو راشئ دلته څنګه انتخابوئ. زه ورته یم چې یاره زیړ رنګ صحیح ده یا دا رنګ کوم چې پکې ښه ښکارېږي هغه تاسو په دې باندې څنګه کولی شئ امپلیمنټ کولی شئ. تور هم ښه نه ښکاري. زه ورته یم چې دغه سور یا چې هر یو وي تاسو په دې باندې دا څنګه کولی شئ وروره راوستلی شئ. ستونزه خو نشته که نه. ګورئ دا موږ سره د ټیکسټ دې ته بیا تاسو روټیشن ورکولی شئ هر طرف ته یې چاړولی شئ تاسو سره راځي. ښه بل موږ سره څه شی دی زه به دا ټیکسټ چې دی دا به زه ډیلیټ کړم او رابشم زه دې پکچر ته دا پکچر ما راوستی دی دا زه انتخابوم او زه راځم چېرته فارمیټ ته. په دې فارمیټ کې اوس راشه د لیوټ ته لیوټ ویل کېږي شکل ته. یاره د تصویر شکل ته څه قسم راولي څنګه د تصویر شکل ته څه قسم راولي. که چېرته تاسو په دې باندې کلیک وکړه او راغلی دلته دې فارمیټ ته او تاسو غواړئ چې دلته دا تاسو انتخاب کړئ دې سره لیکل وکړئ مطلب داسې ګورئ دې سره تاسو لیکل کولی شئ. دا مو کلیک کړه نو ګوره دلته تاسو ورته ولیکئ چې this
از مای پکچر یا ورته ولیکئ چې ټیچر څه شو نو ګوره تاسو دا دې ځای کې تاسو ورته ورکولی شئ په دې ځای کې هم ورکولی شئ نو دا اوس موږ سره څه شی شو دا موږ سره هغه شکل شو د دې ښه دا موږ په شیپ کې وایو په شیپ کې به تاسو ښه پوه شئ نو دلته تاسو نوم ورکولی شئ نوم خو موږ همداسې ورکولی شو دلته تاسو انتخابولی شئ د انتخاب نه بعد تاسو ګورئ دې ته مطلب سور کلر ورکړئ چې هغه ښه ښکاره شي بول کولی شئ ایټالیک کولی شئ هر څه تاسو کولی شئ یاره دا مې نه دی پکار دې سره ګوره نور شیپونه راغله ورته دغه شیپ بله مې اضافه کوو سره ایډ شیپ افیکټ ګوره یو باندې کلیک وکړئ نور زیاتېږي همداسې زیاتېږي خو دا اوس درته وایم که په دغه کې درته وایم شیپ کې نه دا که زه اوس ښه صحیح ده زه تاسو بل شیپ راولئ دلته یاره بل شیپ راوله ورک افلاین ته راشه یو بل تصویر زه راولم ورته وایم چې دغه دا تصویر ما سره راول دا کلیک کړه ګوره په دې کې هماغه شیپ راغی ګوره تاسو کله یو ډیزاین جوړوئ او دغه جوړوئ د یو ادارې دپاره د استادانو دپاره نو هغه همدغسې کېږي ښه کنټرول زیډ کولی شئ دا تاسو مطلب دومره اندازه کې راوسته شي دا تاسو غټولی شئ د دې ساحه تاسو پراخه کولی شئ دلته تاسو کلیک کولی شئ دلته ګوره فارمیټ کې دغه نور شیان ما سره وواته فارمیټ کې چینج شیپ ورته بدلومه شیپ ښه کوم ورته یم چې داسې کار وکړه چې دا منی شکل کې دغه شیپ راوله ګوره منی شکل کې راغی ورته یم چې نه منی شکل کې راته مه راوله په څه کې درته راولم زه ورته یم چې دغسې شکل کې راته راولئ داسې شکل کې تاسو ګورئ دغه شکل د دې هم بدلېږي او د دې هم که دې باندې کلیک وکړه ورته یم چې راشه دا چینج که راته ښه چینج که څنګه درته راولم زه ورته یم چې خبرې نه په ټلیفون خبرې کوې باندې وکړئ سیده ورور زه ورته یم داسې کار وکړه چې دا ماته په دغسې شکل کې راوله داسې شکل کې نو ګورئ په داسې شکل کې هم تاسو سره څنګه دی ورور راځي نو هر ډول چې تاسو غواړئ دغه شکل دې ته تاسو دغه شیپ څنګه کولی بدلولی شئ که لاس ته راشئ دا تاسو سره لارج کوي که بېرته کلیک وکړئ دا تاسو سره ګورئ ښه څومره چې تاسو غټوئ مطلب دا لارج کېږي سمالر نو تاسو دې باندې کلیک کوئ او دا تاسو سره سمال کېږي مونږ یې هغسې هم کولی شو داسې هم کولی شو پوه شئ که پوه نه شوئ ښه بل چې دا موږ سره دې کې مختلف ډیزاینونه دي که چېرته دا تصویر تاسو نه غواړئ دلته تاسو کلیک کوئ په دې تصویر باندې دلته ورک افلاین ته بل تصویر راته راوله ښه کوم تصویر راولم زه ورته یم چې مطلب ما ته دغسې یو تصویر چاړي او تاسو غواړئ زه به ورته یم چې مطلب ما ته کوم یو ښه ما ته دا تصویر راوله نو ګوره که کلیک مو وکړه دلته ګوره دغسې تصویر در سره راځي صحیح ده نو دا تاسو ډېر نور اډ کولی شئ که چېرته دلته تاسو نو دا ګوره موږ سره ډیزاین دی د دې ډیزاین هم ورکولی شئ او ایډ شیپ دلته تاسو شیپ نور هم اضافه کوئ ایډ شیپ ګوره بل به یې سره اضافه شي دلته ورته ورکړه دا یې مطلب هیډر دی دا یې مشر دی دلته دا نور چې کارمندان سره کار کوي دا بیا تاسو خپله سره جوړوئ ښایسته چې سره کوم تاسو ته مناسب ښکاري صحیح ده نو هر قسم یې تاسو دا څنګه کولی شئ برابرولی شئ ښه زه ورته یم چې په دې کې مطلب دا راوله صحیح ده نو ګورئ تصویر چې دی څه قسم تاسو وغواړئ هغه به تاسو سره څنګه وروره راځي پکې صحیح شو نور شیپونه اډ کوئ دا د دې ځای نه اډ کېږي بیا صحیح ده ایډ شیپ بیفور د دې نه مخکې راته جوړ کا د دې شیپ نه مخکې راته جوړ کا نو که کلیک وکئ د دې نه مخکې جوړ شو که جوړ نه شو کلیک وکړه بل تصویر ورته راوله چې هر تصویر ته ورته راولې زه مطلب دا ورته راولم نو ګورئ څومره زبردست صحیح ده غټ کوئ زه ورته دا داسې کا موو اپ کا دا پورته کا د دې نه او زه ورته موو ډاون کا دا لاندې کا د دې نه ګورئ سمپل رایټ ټو لیفټ کا ګوره رایټ ټو لیفټ شو پوه شئ دې باندې ستونزه خو نشته دی که نه ټکس پین ته راشه ټکس پین کې زه ورته هم داسې کار وکړه چې دغه ټکس کې دلته ولیکه چې ګروپ دلته ما ورته دغه لیکلی ټیچر اوس خو ګروپ شو دلته چې دی مطلب دا ټي شوه دا ګوره ورته ورکول کېږي که نه دا مطلب جان شو هر یو ته خپل نوم به دلته تاسو اساین کوئ او دا ولي شو ما سره نو تاسو ګورئ هر یو ته خپل نوم هم اساین شو تاسو دې ته بیا ټکس او رنګ هر څه ورته ورکولی شئ نو دې ځای نه ایک بولټ ورته اټکئ که نه اټکئ ګوره دا وخته مړ اوس راته ژوندی شو نو که چېرته په دې باندې تکلیک وکړي نو تاسو وګوره دغه بولټ ما سره راغی که رانغی یعنې دویم څه شی ورته لیکې ورته اینډ ولی کار شي ورسره دغه بولټ اول سر نو سره راځي زه به دا کنټرول زیډ کوم ښه زه ورته ولیکم چې ولی از
administrator دا ولی دی خو administrator وظیفه ده دې سره تاسو بولټ اضافه کوئ دې سره اضافه کوئ یو سره اضافه کوئ نو دا د چی کار دی دا د اډ بولټ کار دی یاره داس کار دی چې ما خدا نه دی خوښه کوم دی خوښ دی زه ورته مې داس کار وکړه چې دلته راشه دلته زما دغه شکلونه زه خپله خوښوم دلته ښه خوښ که که نه کوم دی خوښ دی زه ورته یم چې دا مې خوښ دی په زیاتره ادارو کې داسې لګېدلي وي بالکل تاسو کولی شئ دلته تاسو سپیسیفیک نیم ټکس پین ته راشه او سپیسیفیک نیم ورته ولیکه ورته ولیکم چې دا ساجد دی دا مسرجان دی دا ګروپ دی دا ګورئ نو څومره هوبهو همغسې ښایسته په دغه باندې راځي تاسو سره دا که چېرته تاسو پرنټ کوئ نو کنټرول پی باندې دا تاسو بالکل پرنټ کولی شئ او د پرنټ نه دا همداسې ایستلی شئ تاسو ادارو کې لیدلي وي داسې که نه چې اول مطلب دا وي بیا دا وي بیا دا وي یې صنفونه ترتیب کړي وي د استادانو لیستونه ترتیب کړي وي هر قسم چې تاسو غواړئ هغه تاسو سره داسې ترتیبېږي یاره دا مې نه دی خوښ خو څه شی دی خوښ د دغه ډیزاین ته راشئ په دې ډیزاین کې زه ورته یم چې دلته ما سره نور ښایسته شکلونه شته دی په دې کې ښه کوم یو مور لیوټ ته راشه په مور لیوټ کې تاسو سره وګورئ که لیست په شکل کې غواړئ که مطلب دغه پروسس په اړه تاسو غواړئ که سایکل په اړه غواړئ که دا غواړئ نو ګورئ زه ورته چې دغه شکل مې خوښ دی زه دې پسې ګرځېدم او دا اوکې که نو تاسو څه ګورئ ښه اوس به صرف مطلب دا نومونه تاسو سره راځي چې مطلب ګروپ ته ساجد دی جان دی ولی دی زه ورته یم چې نه دا ګروپ نه دا ماته دغه تصویر شکل کې کا شکل کې کا تصویر نو تصویر شکل هم تاسو سره شته دی د مور لیوټ ته راشئ په دې کې تاسو وګورئ که د لیست واخلئ لیست کې به انشاءالله د نومونه هغه وي در سره او همداسې به وي در سره که چېرته دا تاسو انتخاب کړئ دا اوکې کړئ که دا نه وي نو دا ګورئ تاسو سره داسې شکل کې هم راغی هر قسم ډیزاین چې تاسو خوښ وي راشه چینج کلر که ورته ورته دا کلر چې دی د دې بیکګراوند چې دی مطلب ما سره داسې که لاندې راشي لاندې ډېر زبردسته دغه دي زه ورته یم چې دا راته انتخاب کړه اوس که دې نظر ټکس لیکم د دې رنګ به بیا داسې شي صحیح ده ګورئ موږ سره دلته مختلف ډول دي که زه دې نه څنګه ټکس د تصویران لرې کړم نو ما سره به د دې رنګ داسې کېږي صحیح شو زه ورته یم چې دا رایټ ټو لیفټ که دې طرف ته یې واړوه پوه شوې که دې باندې یو کلیک وکړه موو ډاون که لاندې شو صحیح ده یعنې د دې ځای به دا شو ورته یم چې دې باندې کلیک وکړه او دا چې که دا موو ډاون که که لاندې دې کلیک وکړه داسې نو موو اپ ژوندی شو ورته یم چې دا پاس که راته دې طرف ته که او زه ورته یم چې دا چې که موو اپ که نو دا به خپله سر ته راوخېږي موږ تصویران باندې زورونه کوو دا په دې کې نه کېږي دا یو ګروپ دی موږ سره نو په دې کې بیا تاسو سره دا نه کېږي بچې په دې فارمیټ کې موږ سره هم دغسې شته دی چې که چېرته تاسو دغه په ځای باندې دغه شکل بدلوئ هم ګوره چینج شیپ زه ورته یم چې دغه شیپ یې راته بدل که نو هم دلته هم کولی شئ چې د دې دا شیپ تاسو داسې سایز کې واخلئ نو تاسو وګورئ ښه د کارټون په شان دې هم راغی او تصویر هم شته دی زه ورته یم چې نه نور هم راته بدل که ښه کوم قسم ته غواړې ته یې ماته انتخاب که زه ورته یم چې داسې کار وکړه چې دغسې شکل کې تاسو وګورئ نو همغسې شکل کې به راځي پوه شوې دې باندې ستونزه خو نشته ښه یاره دا تصویر چې دی دا لږ وړوکی که نو ګوره سمالر که د دې ځای نه دا هم وړوکی که نو دا هم ګوره سمالر که صحیح شو دا وړوکی که دا هم تاسو سمالر کولی شئ کمپیریټیو ډیګري د سمالر ښه ټالر دین او سمالر دین نو ګوره دا دې کې راځي نور همغه فیل دی دا زه د دې نه نه ټوکم زه پکې ټکسچر اچوم یا دا پکې اچوم نو ګوره دا تصویر په ځای به دا راشي بیا ګوره دا راغی رنګ پکې اچوئ بل اچوئ بعضې کسان تصویران نه وي که نه خالي یا یو کارټون عکس هلته لګولی وي نو دغسې دا تاسو چې د دغه کې ګورئ چې اول نمره دوی نمره خیر دغه خو اوس په دغه باندې جوړېږي په کورولډرا باندې خو مخکې چې دا نه په دې شیانو باندې جوړېده ښه نور همدغه شیونه دي پکې دغه ګوره د دې سره موږ سره دغه فارمیټ کې چې دی همدغه ټکس همغه برخې راځي دلته موږ سره ګورئ دغه پوزیشن یې تاسو بدلولی شئ نو دې کې خو انشاءالله ستونزه نشته که نه دا به زه مکمل څنګه کومه دا مکمل زه ختم کوم بس دا به تاسو مطلب دې کې به خپله کار کوئ نو دومره سخته خبره په دې کې نشته دی بیا راځم انځر ته په دې انځر کې به زه یو پیکچر واخلم او په دې پیکچر کې به زه راشم د ای فولډر ته او په دې کې به زه راشم مطلب یو تصویر چې یو تصویر وي زه به واخلم دا صحیح ده په دې باندې زه کلیک مطلب کوم او په دې کې زه مطلب دغسې یو تصویر راخلم صحیح ده دا تصویر مې راواخیسته دا دې طرف ته غواړم چې دا خو صحیح نه دی که نه نو ګورئ تاسو دا داسې
څنګه کولای شي دا سکرول کولای شي نو دا ګوره تاسو سره دا راتلی شي سیدا دا مزل نه کی نو تاسو مایلی چې دا رپ ټیکس کې با سکوير انتخاب کړئ نو څه که تاسو هر طرف ته وړئ کې سایز وړ کوي نو ان سایز وړول شي هر طرف ته تاسو وړئ شي یاره لګي دې طرف ته تاو کا کوم ځای کې دی دې ځای کې دی ګوره سیده شو ورشه دې باندې یا به کنټرول سره ونیسئ بلکې دې باندې کلیک وکړئ تاسو مونږ سره د غلیوټ شکل خو مونږ ویل اوس پوزیشن دی د پارچې په کوم ځای کې غواړئ کې دې شي ټیکس وي نو ته ما چې دا سکارو کا چې دا پاس کا یا دا د سکارو کا چې دا دې طرف ته کېده او په دې ځای کې لیکل راته وکړه مساوي RAND او 3 پیراګراف راته ولیکه او دا انټر کا ګوره دغه تصویر که چیرته تاسو ګورئ څه شو دلته دی زه ته دا تصویر په کوم ځای ساحه کې راشي نو ګوره په دې تصویر به کلیک وکړئ او دا فارمیټ فعال شو که کلیک ونه کړئ فارمیټ نشته په دې ځای کې ګوره که کلیک مې وکړ فارمیټ فعال شو زه ورته وایم چې وروره دې پوزیشن ته راشه چې کوم ځای کې ته غواړې آیا پاسې غواړې په منځ کې غواړې دې طرف ته کونج کې غواړې دې طرف ته دا ته پوزیشن مشخص کړي ټیکس په خپله ورته ځای پرېږدي ټیکس به څنګه کوي ورته په خپله ځای پرېږدي که دلته غواړې دا نو یعنې دا د ورکې دا ورکه ده ما سره په دې کوم ځای کې ته غواړې دلته سنټر کې لاندې بیخ کوم ځای کې دغه تصویر ته غواړې ټیکس به خپله ځای ورته پرېږدي که چېرته تاسو دغه ټیکس کلیک کوئ ګوره ټیکس ورانوي نه ټیکس په منځ باندې بیلوي خو ورانوي نه درته تاسو ګورئ زه دلته ږدم دې ځای کې زما خوښه ده نو ګورئ ټیکس چې دی منظم ډول هماغسې راتلی شي یاره زه بیخي دلته راوړم دا په هغه صورت کې چې کله تا دلته رب ته راغلی او تا په دې سکویر باندې کلیک کړي نو ګوره ټیټ کې غواړې دا غواړې ګوره بعضې وي موږ سره ټاپ اینډ بټم باید داسې راشي چې ټیکس لاندې پاسه شي زه ورته یم چې نه بیهایند د دغه تر شی راوله د ټیکس تر شی راولی نو تاسو ګورئ دا تصویر چې دی د ټیکس تر شا دی د چا تر شا دی تاسو څو ګورئ ښه تصویر شاته دی که نه دی نو ګورئ مختلف ډول دغه موږ سره شته دی په دې کې تاسو وګورئ راشئ دلته او دغه ګوره دا ټایپ کې غواړئ که چېرته تاسو دا کلیک کړه نو ګورئ دلته هم دغه ټیکس ورته خپل ځای پرېږدي او تاسو وګورئ هر ځای کې تاسو دا راوستی شئ بل وګورئ په دې ځای کې موږ سره دغه نورې ایډیټ ریپ پوینټس ته تاسو دغه پوینټ ته مطلب دې طرف ته داسې کولی شئ دا دې طرف ته داسې کولی شئ ښه دغه پوینټونو ته نو ګوره دلته دغه پکچر ته چې دغه ټیکس ته ځای پرېږدي ښه بار کلیک وکړئ مطلب دې کې ستونزه نه ده راغلې خو د دې تر شا تاسو وګورئ ښه ټیکس شته دی صحیح ده نو که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم او راشم د ریپ ټیکس ته زه ورته یم چې دا ان فرنټ اف ټیکس د ټیکس مخې ته بیهایند ټو ټیکس د ټیکس شاته نو ګوره دلته غټ غټ موو ویر ټیکس د ټیکس سره ګوره که چېرته ما په دې کلیک وکړه اوس ټیکس چې دی ګوره حرکت ورسره کوي ښه هلته مو ته کلیک شوی ګورئ دلته چې د ټیکس پوزیشن آن پیج په پیج باندې بس همدا پوزیشن دی ګوره دوته بس دا فکس آن کا بس په همدې ځای کې راته راوله که نه غواړي د دې ځای نه هم تاسو وستی شو د دې ځای نه هم بل چې د مور لیوټ آپشن دي تاسو دلته موږ سره آپشن دي ګوره د هماغه ټایټ او لاین او دغه ټولې درته درکړي په ټاپ کې بټم کې تاسو که دې ځای کې ورکوئ چېرې په بټم کې ما ته مطلب 4 سنتي دي فرق ولري بټم نه څومره زه ورته عام 4 نو تاسو ګورئ دا په کوم ځای کې راځي دا پکچر 4 دغه چې یعنی دا په دې منځ کې راغلی دی او یعنی 4 انچه دې طرف ته 4 انچه دې طرف ته زه پرېښوده او نو ټول د تصویر ساحه راغله تاسو به په منځ کې ورکوئ شاته نور به تاسو په دې کې کار کوئ دا ټول چې دی د ویل لږ سخت دي ښه که سیټ از ډیفالټ لیوټ باندې کلیک کوئ اوس که دې ته زه تاسو دا دې طرف ته راوړئ ګوره ټیکس دې طرف ته راغی که تاسو دې طرف ته راوړئ ټیکس دې طرف ته بعضې وخت کې ګوره دغه پکچر چې دی دا موومنټ نه که چې موومنټ نه کوي نو تاسو به راشئ په دې سکویر باندې به کلیک وکړئ هر طرف ته به راځي انلاین ویب ټیکس په لاین کې دی د ټیکس سره ښه راغلی دی خو د دلته ټیکس نشته دی که چېرته دا تاسو انتخاب کړئ زه ورته یم چې سکویر کا نو ګورئ که سکویر کا دې ته حرکت هم ورکولی شئ ګوره ټیکس د تصویر مخې ته هم راغی طرف ته راتلی شي ښه په دې باندې پوه شئ که نه بچې دی زه به دغه شیپونه واخلم بیا چې وروسته اخلو نو عزت ته به راشم زه به د شیپونو کې ډېر کار دی په دې شیپونو واسطه موږ هر څه کولی شو کلیک کا او دا کنټرول ډي کا 2 3 بس دا یو دلته کېده یو دلته کېده دا دې ته یو رنګ ورکړه دې ته بل رنګ ورکړه دلته راشئ هر ډول رنګ چې تاسو ورکوئ دلته بس دا د دې جدا دی دغه فارمیټ کې چې دی موږ سره په دې ځای کې دغه
برینګ فارورډ ما په دې د پاسه دای خېده او د دې د پاسه یعنی تصویرونه سره کېږي دا مې کلیک کا څه شو یعنی دا رنګ دا نارنجي رنګ دی کنه چې زه ورته مې چیرې داس کارو کا چې دا ماته برینګ فارورډ کا شاته کا نو ګوره دا سند بیکورډ شو کنه او که بیا مې کلیک په وکړه مطلب دا مې انتخاب کړی دی او زه ورته چې نه داس کارو کا دلته راشه ورته سند بیک بیک د ټول نه بل څنګه شي اخیری شي دا څنګه چل ها ګوره تا زه ګوره برینګ ټو فرنٹ یعنی دغه تور زه مخې ته راولم کلیک وکړه دلته راشه برینګ ټو فرنٹ نو دا ټول مخې ته شو کنه ولا که سل تصویران ته اخیستې وي دا مخې ته راځي که تا کلیک کړی وي او ته ورته وایي چې یاره برینګ فارورډ نو تاسو کلیک وکړئ په دې باندې یا راشه دې ځای کې کار نه کوي نو سینډ بیکورډ نو دا به د دې نه شاته شي او که ورته چې نه نور هم سینډ بیکورډ کا نو سینډ بیک یعنی دا د دې تاسو ګورئ د ټول نه شاته شوی دی که نه دی یعنی دا د ټول نه شاته شوی دی ګورئ بس دا داس مهم نه دی خو دو پکې راوستی دی بیا هم ښه سلیکشن پین ته راشئ زه ورته یم چې دا دویم نمبر راته مه ښیه سترګه پټه که پټ شو دا بل پټ کا یوازې دې دا راشي ټول پټ کا شو آل کا او هایډ آل کا نو ګورئ دا تاسو شو آل کولی شئ یعنې که څوک وغواړي چې پرنټ کې راوړي کنټرول پی نو بالکل پرنټ کې تاسو سره داسې راتلی شي د دې ځای تصویران هم راوستی شي خو دا موږ شیپونه اخیستي دي او که وایي چې نه دا دې نه راځي او دا نور دې راشي نو ګوره دا صرف هایډ کا ډیلیټ کوئ ما چې بیا ستونزه در سره پیښي بیا راولي نو ګوره کنټرول پی نو ګوره پرنټ کې به در سره دا دوه راځي څومره اسانه دي پوه شوې دې باندې دا دومره یو هیوج پروګرامونه دي که نه د دې ختمېدو داسې په اسانه بیه نشته ښه دې فارمیټ ته راځم په دې فارمیټ کې ما سره چې دی الاین دی الاین وایي ترتیب ته ښه انلاین آبجیکټ الاین لیفت که چېرته ما دا دلته ایښي وي او دا کنټرول سره دا انتخاب کړم او زه راشم دوه درته کومه نور خپله کوئ لږ رایټ مینس کې دې طرف ته دې طرف ته بس دلته نور درته لیکلي دي ښه ما به نه په عذابوئ اوس دا کوم طرف ته دي زه ورته یم الاین ټو لیفت چپ طرف ته برابر کا ګوره دا ورسره چپ طرف ته ځان لږ برابر کړه یا زه دا دلته کږدم دلته او زه کنټرول سره دا انتخابوم او دا مې انتخاب کا زه ورته یم چې الاین کا الاین څه شی الاین سنټر یا الاین رایټ کلیک وکړه دا خپله ورته منډې راوړي دا تاسو سره 55 شپږ 50 نو دا به ښایسته تاسو په دې باندې موازي راوستی شئ که چېرته دا مطلب دلته وي داسې ګوره که چېرته دواړه انتخاب وي بیا در سره کلیک دې طرف او دې طرف ته ځي که چېرته ما دلته دا ایښی وي او دا ما دلته ایښی وي نو ګورئ کنټرول سره دا سره انتخاب کړه ولو که ډېر وي څه مشکل نشته دی او زه ورته یم چې دا راته الاین سنټر طرف ته برابر کړه نو ګوره دا دواړه بېرته مطلب سنټر ته شو که چېرته تاسو وغواړئ کنټرول زیټ یې کوئ او زه راشم دلته الاین ته نور خو دا کولی شئ که نه باټم ته باټم نو الاین باټم نو ګوره دا باټم ته ورته راکوش ګوره ډېر اسانه دي ورته چې الاین څه شی میډل په منځ کې تاسو اوس ګورئ ښه که چېرته زه دا کلیک وکړم او دا مې دلته کلیک کړی وي او دا کنټرول سره انتخاب کوئ صحیح ده او زه راشم دلته ورته وایم چې الاین څه شی میډل ګوره په میډل کې شو دا موږ سره صحیح ده نو تاسو پرې ځان مه په عذابوئ بس خپله ورته کلیک کوئ دا به تاسو سره راځي صحیح شو که نه ښه بس دا نور ځان سره بس وکړئ دا دومره مهم کمانډونه نه دي بس اوس راځم په دې کې زه رایټ کلیک کوم دا شفټ کې زه خپل عکس اچوم یا چې هر څه تاسو غواړئ نو دا عکس به زه پکې واچوم چې هر یو عکس وي زه ورته یم چې مطلب دغه عکس پکې واچوه دا عکس پکې راغی په دې کې بل واچوه رایټ کلیک کا او فیل ته به راشي یا د دې ځای نه یا د دې ځای نه دا فیل ګورئ که نه فیل ډک کا څه شي نه پکچر نه پکچر کومه دی زه ورته یم چې دا دی دا پکې واچوه تصویر راغی اوس ګورئ دلته متوجه شئ زه غواړم چې دا ګروپ شي یو طریقه یې دا ده چې کنټرول سره به دواړه ونیسئ او کنټرول جی به پریس کړئ دا ګروپ شي ګروپ دا معنی چې دا غټه هغه به هم غټېږي چې دا ډیلیټ کړئ دا به هم ډیلیټ کېږي چې دې ته کلر ورکړئ هغه به هم کلر اخلي دې ته ګروپ ویل کېږي اوس جدا جدا دي جدا ګوره په دې دي چې ځکه چې تکلیک وکړم دلته او زه راشم دلې شپ آوټلاین ته یوازې به کوم یو آوټلاین اخلي هغه به اخلي زه ورته دا ویټ چې لږ غټ کا هغه اخلي که دواړې اخلي یو یې اخلي
ګورې او زه ورته وایم چې آوټلاین کلر ورته ورکړه ریډ ورته ورکړه نو ګوره دا د دې ترمنځ فرق شته که ځکه دا ګروپ نه دي خو که چېرته کنټرول زیډ کومه زه یو طریقه خو دا ده دا بېرته کنټرول وایي کوي کنټرول سره دا ونیسئ او دا کنټرول جی کوي صحیح شو ها او یا راشي دلته موږ سره دغه کمان دی ګروپ دا ګروپ شو اوس متوجه شه ګوره یو خانه کې ونیوه که چېرته زه راشم او زه دغه شپ د کومه فیل کومې او ته چې دې کې پکچر یو رقم ته راوله نو اوس ګورئ تاسو متوجه شئ ښه زه په دې باندې کلیک کوم تاسو څو ګورئ دا موږ سره څنګه دی دا اوس ګروپ دي دواړه به چینج کېږي ځکه ما ته ګورئ نیم تصویر په دې کې راغلی نیم په هغې کې راغلی ولې ځکه دا موږ ګروپ کړي دي کنټرول زیډ یې کوي زه اوس داسې کار کوم چې دې ته زه اوس آوټلاین ورکوم یا افیکټ ورکوم دواړه بیا اخلي که بیا نه اخلي که یو بیا اخلي دواړه بیا اخلي ښه متوجه شئ تاسو څو ګورئ دواړه به څنګه دي دواړه به اخلي تاسو څو ګورئ دا غټوي کوشنه کوي هر شي چې په کوي تاسو کولای شئ اوس در راځم دلته فارمیټ ته او په دې فارمیټ کې زه دې ته دغه شیپ دغه ورکوم آوټلاین ورته ورکوم لکه غټوم او د کېږه مورور تاسو ګورئ زه ته چې دغه کلر ورته ورک آوټلاین شیپ کلر یو شی اخلي که نه که ګورئ ولې دا اوس ګروپ دي ګورئ نو تاسو ګورئ دا چې کله ګروپ شي او دا تاسو ګورئ دغه یو ډیلیټ کوئ ګوره ګروپ سره دواړه ډیلیټ نه شو خو زموږ یو انتخاب کړی دی که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم ګروپ باندې دواړه ډیلیټ کېږي کنټرول زیډ بېرته به دواړه راځي او که دې کې هم تاسو انتخابولی شئ یو انتخاب که دا ډیلیټ کولی شئ بل به نه ډیلیټ کېږي ځکه تا ګروپ کې بیا مشخص کړه چې دغه کس د ګروپ نه زه ورکوم بیا سره ورکېږي بیا راځم زه دې فارمیټ ته او په دې فارمیټ کې زه راځم دې ګروپ ته ان ګروپ به بیا فال شوی دا د ان ګروپ بس اوس ان ګروپ شو اوس که چېرته دا ډیلیټ کومه دا خو سلیکټ دي دواړه که زه چېرته بار کلیک وکړم یو باندې کلیک کوم دا ډیلیټ او که زه راځم دې ته زه فارمیټ ورکوم نو یو به اخلي بالکل یو اخلي بل به نه اخلي تاسو ګورئ دا سور همغسې شین دی پوه شوې او که نه راشئ چینج پکچر کې غره کې نه دا کلیک کوي او زه ورته وایم خبرې نه کنټرول زیډ یې کوي دې باندې تاسو که کلیک وکړئ او راشئ دلته په دې فارمیټ ته په دې فارمیټ کې دې فارمیټ ته راشئ دوه ډوله فارمیټ دي او تاسو راشئ ګوره دې ځای کې هم تاسو ته دا راتلی شي په دې ځای کې هم راتلی شي هر ځای نه تاسو راتلی شي خو زه ورته وایم چې ما ته یو داسې شیپ واخله انزرټ داسې یو شیپ چې زه ورته وایم چې دغسې شیپ راته واخله ګوره د هر شیپ کې تاسو دغه راوستی شئ ښه مطلب زه ورته وایم چې دا شیپ راواخله دا داسې او په دې کې تصویر راوله نو را به شي دلته کلیک دې وکړه فارمیټ ته راشه د فیل ته او راشه دلته پکچر ته په پکچر کې ورک افلاین ته ورک افلاین کې ګوره دا یو انتخاب کا زه ورته دا انتخاب کوم مطلب یو پکچر چې هر وي دا به انتخاب کوم ګوره هغه پکچر چې دی په دې کې راغی ګوره څومره زبردست یعنې هر شکل کې چې تاسو وغواړئ زه ورته دا داسې کار وکړه دغه پکچر چې دا ماته روټیټ کا په څو 90 درجې زاویې باندې دې باندې په فلپ ورټیکل باندې فلپ هوریزنټل وی عمودي ته ورټیکل وی افقي ته دغه ته عمود دې ته ویل کېږي دې ته ورټیکل ویل کېږي او هوریزنټل چې دی افقي داسې وي که نه چې مطلب داسې پروت وي او ورټیکل چې دا څنګه وي ودرېدلی وي آفرین مور روټیشن تاسو ورکوئ نو دې ځای کې تاسو خپله اندازه ورته ورکوئ چې څومره ورته ورکولی شئ دا وکېږئ په همغه اندازه به تاسو سره تصویر څنګه کېږي ګوره مطلب دې نه سایز اخیستی شي د دې ځای نه ګورئ دلته وګورئ راشئ مور روټیشن آپشن په دې ځای کې ګورئ روټیشن دا خو هایټ شو دایم هایټ دی روټیشن ما سره چېرته دی ښه زه ورته یم چې دا څنګه کا ماته ګوره هر ډول تاسو د پیج په ټاپ کې مرجن کې هر ځای کې تاسو راوستی شئ ګوره دلته پوزیشن ما سره دي الاینمنټ کې راوستی شئ ټکس ریپ کې دا خبرې مونږ کړي دي ښه په دې ځای کې نو دې ته ضرورت نشته دی زه به دا انتخاب کوم کنټرول زیډ به کوم واپس بیا موږ سره دلته هایټ دی مطلب دا تاسو اوږدوئ دا تصویر نو کلیک کوئ ګوره اوږدېږي که نه دا تصویر زه پراخوم چې پراخی نو دې ځای نه تاسو پراخه کولی شئ د دې ځای نه د دې ځای نه بېرته کوچنی کولی شئ
د دې ځای نه زه ورته وایم چې دا څنګه کا دا ورټول که داسې لږ وړوکی کا نو تاسو وګورئ سپیسیفیک ورته ورکړه دې ځای کې 2 ورته ورکړه 2 او بار کلیک وکړه ګورئ داسې شو در سره نو څنګه چې تاسو وغواړئ داسې تاسو سره څنګه دی راځي پوه شوئ که نه بس دی که نه داسې یو باندې کلیک وکړئ بل فارمیټ راځي بل باندې کلیک وکړئ بل فارمیټ راځي نو تکړه شئ یاد یې کړئ